مفتی تقی عثماني حفظه الله د خپل ورور په جنازه کې سورة الفاتحه ولې ولوستله. ډیر خلک د جنازې مونځ کوي لیکن سورة الفاتحه پکې نه وي او سورة الفاتحه په جنازه کې لوستل ضروری او لازم عمل دی. الشرح الممتع کې امام ابن عثیمین رحمه الله فرمای فاتحه د جنازې د مونځ رکن دی ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، دا هغه چا مونځ نه کیږي چا چې پکې سورة الفاتحه ونه لوستله. جنازه هم مونځ دی ځکه پکې سورة الفاتحه لوستل ضروری دی. د پاکستان یو لوی بهترین عالم مفتی تقی عثماني حفظه الله د خپل ورور مفتی رفیع عثماني رحمه الله الله دې ورته مغفرت نصیب کی په جنازه کې سورة الفاتحه ولوستله ځکه چې دا په صحیح احادیثو کې ثابت ده. امام بخاری رحمه الله روایت ذکر کړی دی طلحة بن عبد الله ابن عوف فرمای او ما عبد الله ابن عباس رضی الله عنه پس جنازه وکړله فقرأ بفاتحة الكتاب نو هغه سورة الفاتحه په هغې کې ولوستله او بیا وروستو فرمایي لیعلموا انها سنه ویل دا مې دې دپاره په اوچت اواز باندې ولوستله چې خلکو ته پته ولګي چې د جنازې په مونځ کې سورة الفاتحه لوستل د الله د نبي صلی الله علیه وسلم طریقه ده. د جنازې د مونځ مختصرا طریقه دا ده څلور تکبیرات دي پکې. اولنی تکبیر نه وروستو سورة الفاتحه یعنی ډایرک اعوذ بالله بسم الله ویل او سورة الفاتحه لوستل. که ټیم ډیرو ورسره یو بل ورکوټه غوندې سورت هم لوستلی شي. د دویم تکبیر کولو نه وروستو په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود اللهم صل او اللهم بارک لوستل. د دریم تکبیر نه وروستو دعاګانې لوستل لکه دغه دعا اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغائبنا وصغیرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. دا دعا ولدارنګ نور دعاګانې اللهم أنت ربها وأنت خلقتها دغه دعاګانې لوستل یا نور دعاګانې د الله د نبی صلی الله علیه وسلم نه نقل دي هغه دعاګانې لوستل او د هغې نه وروستو سلام اړول دي. دا د جنازې د مانځه مختصرا طریقه ده.